په ټریډ کې د RSI انډیکیټر یو پټ راز. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. هیلهمند یم چې راته روغ او جوړ او د صحت په کالیو کې بنغښتې وئ. ګرانو ملګرو، نن ورځ تاسو ته راغلی یم د یوې نوې په زړه پورې ویډیو سره. په دې ویډیو کې به درته وښیم چې ټریډ څنګه کولی شو چې معلوم کړو چې مارکیټ ښکته ځي او که پورته ځي. په دې کې درته یو انډیکیټر ښیم، هغه دی RSI انډیکیټر. دومره خطرناک انډیکیټر دی چې په ټول ټریډ کې خلک استعمالوي. نو راځم درته په ویډیو تفصیلي غږیږم، انشاءالله چې عملي به ښه پرې پوه شئ. خو مخکې له دې چې په دې ویډیو پیل وکړم، که تاسو چېرته زموږ په چینل کې نوي یاست، زموږ چینل خامخا در سره سبسکرایب کړئ، یو لایک یو کمنټ وکړئ. دا زموږ لپاره لا انرژي ده او تر نورو ویډیوګانو مو هم هڅوي. زموږ چینل ډېر سلو شوی دی، بیا هم یادونه کوم چې ډېر سلو شوی دی، ډېر په ډمپ کې روان دی، هېڅ پمپ ته نه ځي. نو له تاسو څخه ډېر خواهش کوم چې د زموږ چینل ته لږ پرمختګ ورکړئ. انشاءالله په راتلونکي کې به درته نورې ښې ویډیوګانې هم راوړم. راځم درته په ویډیو پیل وکړم. تاسو به په باینانس ورته کلیک واخلئ. ښه، کله مو چې په باینانس ورته کلیک واخیستو، خپله اکاونټ مو راخلاصېږي د باینانس، نو تاسو به راشئ دلته د فیوچر ټریډ ته به راشئ. ښه، کله چې راغلی نو دلته مو د باینانس چارټ راخلاص کړ، بیا په د کینډل ورته کلیک واخلئ. کله مو چې په کینډل ورته کلیک واخیستو، موږ لږ صبر کوو. ښه، زموږ چارټ راخلاص شو. دلته تاسو ګورئ RSI انډیکیټر. لومړی به درته د دې طریقه وښیم چې څنګه یې فعالولی شو. تاسو به راشئ په دې ځای به ورته کلیک واخلئ، په لومړي سر کې په دې سیټینګ به ورته کلیک واخلئ. کله مو چې په دې سیټینګ ورته کلیک واخیسته، تاسو ته دا ډول صفحه راخلاصېږي. تاسو به دلته په دې انډیکیټرز ورته کلیک واخلئ. کله مو چې په دې انډیکیټرز ورته کلیک واخیسته، بیا به تاسو راشئ لاندې به وګورئ RSI انډیکیټر. کله مو چې RSI انډیکیټر ولیدو، په دې به ورته کلیک واخلئ. کله مو چې په دې ورته کلیک واخیستو، تاسو ته دلته ښکاره کېږي. تاسو به دلته د لومړی یو چیک علامه به پرېږدئ، یعنې موږ چیک کړه لومړی علامه. په لومړي کې به ورته ولیکئ 6، په دویم کې به ورته ولیکئ RSI 2 14، په دریم کې به ورته ولیکئ 24. دا د دوی خپل عددونه ویلیو ارزښت دی، ښکته پورته دا یې ښیي. بیا سم. نو دلته رنګ دی، دلته به تاسو دا زیړ رنګ ورته انتخاب کړئ. یو سکرین شاټ د دې څخه درته وباسئ چې بیا در څخه هیر نه شي. په دویم کې به دا ډول رنګ ورته انتخاب کړئ، په دریم کې به دا ډول رنګ ورته انتخاب کړئ. یو سکرین شاټ مخکې له دې وباسئ، بیا به تاسو ته ښه پته ولګېږي. بیا به تاسو په دې کنفرم ورته کلیک واخلئ. کنفرم چې ورته کلیک واخیستو، بیا په دې غشي تلویزیون موږ ته به RSI انډیکیټر بالکل شو شوی وي. ومو لیدل موږ ته RSI انډیکیټر شو شو. ښه، دا به د خلاصولو طریقه. اوس یې د استعمال طریقه درته ښیم. RSI انډیکیټر د 30 څخه نیولي تر 80 پورې، تر 30 نیولي تر 80 پورې موږ ته د که چېرته دغه RSI انډیکیټر تر 80 پورې ورسېده، مثلا دلته موږ 80 ښیو، تر 80 پورې ورسېده، مثلا دا معنا لري چې خلکو ډېر واخیست او اوس یې خرڅوي، یعنې مارکیټ به په ښکته راځي. کله چې پورته تر 80 ورسېده د RSI انډیکیټر، اوس داسې وښیه چې اوس په څو کې دی؟ اوس په هغه کې دی، 58 کې دی. څو ته رسېدلی دی RSI انډیکیټر؟ 83 ته. ومو لیدل ښه علامه یې درته ښودل کېږي چې 83 ته رسېدلی دی او اوس په ښکته روان دی. یعنې ما چې کومه خبره درته وکړه 80 ته به ورسېږي، حتی 90 ته هم رسېدلی شي، تر 100 پورته نه شي تللی، ځکه چې بیا یې خلک ډېر اخلي. کله چې تر 80 ورسېده، دی منځنی حالت دی، تر 90 هم تللی شي، داسې نه وایم چې نشي تللی، حتی تر 90 هم تللی شي، تر 100 هم تللی شي، داسې نه درته وایم چې نشي تللی شي. خو طریقه یې درته ښایم چې تر 80 پورې کله ورسېده. البته دا به په هغه مارکیټ کې رسي چې مارکیټ منځبیانه وي، یعنې حال روان وي. ښه، زما په خبره خو به پوه شوي وئ. که د کینډل تر 80 ورسېده، ستا انټري به په شارټ کې وي، یعنې مارکیټ به په ښکته راځي. که د کینډل د RSI انډیکیټر تر 30 ورسېده، تر 100 ورسېده، ستا انټري به په لانګ کې وي، یعنې مارکیټ به پمپ ته ځي. څو خبرې دي؟ 2 خبرې. که مارکیټ تر 80 ورسېده RSI انډیکیټر، دلته به تاسو دلته خپله دا علامه ګوته پرې ونیسئ، یعنې اوس 83 دی، داسې چې ښکته پورته راځي، د دې تعداد درته ښایي. اوس 83 دی، مارکیټ په ښکته روان دی. کله چې 30 ته ورسېږي یا 100 ته، البته دغه به په پمپ کې ځي، یعنې پورته به ځي، ستا انټري به په لاندې کې وي. که تر 80 ورسېده، انټري به دې په شارټ کې وي. که تر 100 30 او تر 10 ورسېده، انټري به دې په لاندې کې وي. دغه خبره به در سره زده کړئ.
نو د الیسا انډیکیټر مې درته استعمال هم وښیو او د راخلاصولو طریقه مې هم درته وښودله چې په دې ځای به ورته کلیک واخلئ او په انډیکیټر RSI ورته کلیک وهئ. لومړی کې 4 په بل کې 14 او په دریم وار کې بس لرې ورته ولیکئ. هغه رنګونه مې هم درته ښودلي وي چې دغه رنګونه به هم استعمال کړئ. انشاءالله راتلونکي ویډیو مو په MACD انډیکیټر باندې ده. دغه هم ډېر مهم انډیکیټر دی، د مارکیټ په تخنیک کې پمپ او ډم کې زیات رول لري، نو تر هغې هم موږ سره پاتې شئ. دا وه زموږ د نن ورځې ویډیو. کومه ویډیو خوښه شوې وي د نورو ویډیوګانو راسره پاتې شئ. په الله مو سپارمه. یو ځل بیا هم یادونه کوم چې زموږ چینل ډېر سلو شوی دی په دې وروستیو کې، نو له تاسو څخه په خورا درنه هیله کوم چې زموږ چینل ته لږ پمپ ورکړئ، د یوټیوب چینل ته. همدا ډول موږ د ټلګرام چینل هم لرو، په هغه کې هم همدا نشرات کوو د ټریډ په اړه. نو تاسو کولی شئ چې موږ په ډسکرپشن کې د هغه لینک ومومئ، پیدا یې کړئ او په هغې کې هم راسره جوین شئ. مننه، ښه وختونه او ښې چارې ولرئ.